سرک زندگی. خسر مې زه یې پرته له واده څخه وتښتولمه په نامزادۍ کې. داسې د څه لپاره په کیسه کې واورئ. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اورېدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. نننۍ کیسه د یوه خور کیسه ده چې داسې پیل کیږي. زما مستعاره نوم نازو ده. زه د خپل مور و پلار مشره لور یمه. یوه خور لرمه او 4 مې ورونه دي. پلار مې ډاکټر ده. موږ د هېواد په یو شمالي ولایت کې ژوند کول. پلار مې هماغه زموږ ښار کې یو کوچنی کلینیک درلوده. زموږ ښار ته یو نوی ډاکټر راغی چې هغه هم کلینیک خلاصه کړه. د هغه ډاکټر راتګ سره زما د پلار کار خراب شو. پلار مې مجبور شو چې خپل معاینه خانه او یا کلینیک بند کړي. کله چې د پلار کار مې بند شو، پلار مې په ځمکو باندې کار کوه. زما د نیکه څخه ډېر ځمکې په میراث پاتې وو. خو کاکاګان او عمهګان مې راغی، ځمکې خپل منځ کې تقسیم او ترکه کړه. وروسته له هغه زموږ ځمکه کم شو او غله موږ ته بسنه نه کول. پلار مې مهاجرت ته مجبور شو. لاړو پاکستان ته. هلته پلار مې پېښور کې په یو کمپ کې کور ونیوه او ژوند مو شروع کړه. پلار مې ډېر سخت کارونه یې کوه. ښه و، ژوند تېرېدل. یو ورځ پلار مې په بازار کې خپل یو دوست ویني او هغه ورته وایي چې زما کورنۍ هم په همدغه پېښور کې ده. زما د ښځې او لورانې زړه ډېر تنګ شوی. ته دې خپل کور ادرس راکه چې تګ راتګ وکړو. پلار مې زموږ د کور ادرس یې ورکړی. څو ورځې وروسته زما د پلار ملګری خپل ښځه او لورانې سره زموږ کره راغله. زه یې ولیدلمه او زه یې خوښه شولمه. زما د پلار څخه زه یې خواستګاري کړم. پلار مې هم زه یې ورکړمه ځکه بېګانه هېواد و او دا کس زموږ کلیوال او زما د پلار ملګری و. نامزاده شومه. 1 کال نامزاده پاتې شومه. 1 کال وروسته خواښې او خسر مې راغی. پلار ته مې ویل موږ غواړو واده وکړو. پلار مې ویل سمه ده. خسر مې زما پلار ته ویل چې سبا نازو موږ سره ښار ته پرېږده ترڅو د واده خرید ورته وکړو. پلار مې ویل ضرور نه ده چې نازو تاسو سره ښار ته لاړه شي. تاسې په خپل خوښه هر شی چې اخلئ، زما لور راضي ده. خو زما خسر ډېر کلک شو چې نه، نازو باید موږ سره لاړه شي. پلار مې ویل سمه ده، خو نازو سره مور یې هم لاړه شي. خواښې مې ویل سمه ده. سبا موږ پسې راغی. زه او مور مې لاړو. موټر کې زما لیور، خواښې مې او خسر مې و. موږ هم سپاره شو. زموږ کمپ له بازار څخه لږ لرې و.
کله چې د لارې نیمایي ته ورسېدلو زما مورې د موټر څخه کته ګذار کړ او زه یې وتښتولم. ما ډېر چیغې او نارې وکړه خو زما خوله یې بنده ونیوله. زه یې بوتلم خپل کور ته. هلته کډی تیار تړلی و. یو بل ښار کې کور نیولی و. د هغه ځای څخه لاړو هغه نوي کور ته. ما ورته ډېر ژړل چې تاسې ولې دا کار وکړه. خو سر مې ماته ویل ستا پلار 2 لکه کلدار ولور وغوښتل. مونږه نه درلوده ځکه مونږ دغه کار وکړه. خو زه یې نکاح کړم. 2 کاله د هغوی کره زه پاتې شوم. په دې 2 کاله کې خپل د مور و پلار څخه هېڅ خبره نه وم. ما ډېر سوچونه کوه او ژړل چې زما مور و پلار به چیرې وي. کله چې زه امیدواره کېدم ماشوم مې زیان کېده. 3 ماشومان مې زیان کړه. زه یې ډاکټر ته بوتلم. ډاکټر هغوی ته ویل چې دا ډېر سوچونه او خفګان کوي. د دې ماشوم ځکه زیان کېږي. خواښې او خسر مې مجبور شو چې ما خپل مور و پلار کره بوځي. زه یې بوتلم. خسر مې هم ما سره لاړ. خسر مې ډېر خجالت و. زما پلار ته پاس نشو کتلی. پلار مې ورته ویل وروره تا ولې داسې بې غیرتي کار وکړه ما سره. خسر مې ویل چې ما پیسې نه درلوده. ولور ډېرو د واده مصرف مې نه درلوده ځکه دغه بې غیرتي کار مې وکړه. منم چې زه ملامت یم. پلار مې ډېر مهربان سړی و. زما خسر یې وبخل. په هماغه ورځو کې زما پلار وطن ته تلو. خسر مې هم تصمیم ونیو چې مونږ هم تاسو سره یو ځای وطن ته ځو. راغلو کابل ته. کابل کې پاتې شو. کور مو ونیو او نوی ژوند مو خپل وطن کې شروع کړه. زه امیدواره شوم. یو لور راکره پیدا شوه. لور مې د 3 میاشتو شوه. خاوند مې مریض شو. سرطان معده نیولی و. خاوند مې په لنډ وخت کې مړ شو. وروسته د خاوند د مرګ څخه زه مجبور شوم پلار کره لاړه شم. پلار کره مې پاتې شوم. ما ته یو خاصګار پیدا شو. زما د خاصګار څخه خواښې او خسر مې خبر شو. راغی زما پلار ته او ویل نازو چې زما هر زوی خوښوي زه هماغه ته ورپه نکاح کوم. پلار مې څه ونه ویل خو مور مې ورته ویل ګوره د الله کارونو ته چیرې چې 4 کاله مخکې ولاړه وې نن هم عمل ته بیا ولاړې. هلته راسره د ډېر بې غیرتي کار وکړه. زما لور دې وتښتول. خو اوس زه خپل لور تا ته نه درکوم. خسر و خواښې مې ډېر زاریګان وکړه. پلار مې مور ته مې ډېر خبرې وکړ او زما مور یې پوه کړه. ویل داسې مه کوه. پرېږده دا لمسۍ خپل نیکه او بابا کره غټه شي. ولې دا جلۍ خپل د پلرني کور څخه بېلوي. مور مې هم ومنل. ویل ورباندې شرط ایږدم. کله چې خواښ او خسر مې راغی زما مور ورته ویل
زه 4 لکه افغاني ولور غواړم. لور ته مې طلا او ښکلې جامې غواړم او ښه واده ورته غواړم، ځکه چې اول ځلي تاسې زما لور ته حتی یو جوړه کمیس هم نه و کړی. خو سور مې مجبور و چې ومني. ټول شرطونه یې ومنه او زه یې واده کړمه. د الله د قدرتونو څخه جار سم. مشران وایي تاریخ بیا تکرار کیږي. ما په خپلو سترګو ولید په خپل ژوند کې. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دا کانال مخکې لاړ شي. د تاسو مرستو ته اړتیا لرمه. مننه. تر یو بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.